عسکرو همیشه عزت او احترام ورکړی موږ ټول تاسو به د هغوی په احترام کې ودرېږو ډېر تود هرکلی به ورته کوو چې د دوی د پښتنو د پښتو سره د پښتونولۍ سره مینه موږ هغوی ته ورکړو ادارې په درنګ ساعت له یو څو لحظې کې زموږ ډېر درانه خواږه مېلمانه راځېدونکي دي زه به تاسو ته اعلان کوم موږ او تاسو ټول به د هغوی په احترام کې ودرېږو او زبردست چرچه کې به ورته کوو اسفندیار ولی خان سره د سره ډېر عبدالنبي بنګش صاحب حال ته راغلي نه شو ملګرو موږ ورته ستاسو له طرفه د ویاړي ټولو پښتنو له طرفه په خیالي ډارې د پښتنو د قافلې سره ورته ستاسو له طرفه د ویاړي ټولو پښتنو له طرفه په خیالي ډارې د پښتنو د قافلې سره لښکر ښاغلی اسفندیار ولی خان دا د راغی دا د راورسېدو زموږ او ستاسو ډېر خوږ ډېر ګران مشر اسفندیار خان حال ته راورسېدو ملګرو ټول په خپل خپل ځای باندې کښېنئ چې دا پروګرام اوس باقاعده شروع کړو زه تاسو ټولو ملګرو ته خواست کوم چې په خپل خپل ځای باندې کښېنئ موږ ته پته ده چې ځای لنډ تنګ دی ستاسو جذبې ستاسو جوش ستاسو ولولې په خپل ځای باندې منو ملګرو موږ ډېر کوشش وکړو چې داسې یو لوی ځای را پیدا کړو زه چې په لاره کې کوم ملګري ولاړ دي هغوی ته خواست کوم چې دا د میډیا ملګري دي د دوی د کیمرو په وړاندې مه راځئ دوی د دې پروګرام ریکارډینګ کوي او ستاسو دا پروګرام چې کوم دی دا په سمونو ملکونو کې بیا کوي نو د دې میډیا دا ملګري چې څومره دي دوی سره تعاون وکړئ د دوی د کیمرو په وړاندې مه راځئ باقاعده شروع کړو ستاسو به یو جهان مننه وي که چا تر ناستې ځای میلاو شو هغوی کښېنئ که چا تر ولاړې ځای میلاو شو هغه ملګري دې ودرېږي دا پروګرام مونږ په درنګ ګړۍ کې شروع کوو پیدا شروع کوو چې پروګرام ختم شي بیا به میلاویږو زه د خپلو ملګرو ته وایم چې دا ملګري لږ هاخوا کښي تاسو کښېنئ ملګرو چې دا پروګرام باقاعده شروع کړو څومره ملګري دي هغوی ته خواست کوو بره په ګلرۍ کې ښه کافي ځای دی چې هغوی ګلرۍ ته وخېږي شروع کوم په نوم د لوی خدای چې بخښونکی او مهربانه رب دی ډېرو عزتمندو قدرمندو مشرانو کشرانو همزو لرونو باشعورو نرانو پښتنو ستړي مه شئ په خیر راغئ هر کله راشئ زه تاسو ته د خپل طرفه او د عوامي نېشنل پارټۍ یوهي له طرفه ډېر په عزت ډېر په مینه او ډېر په احترام په دې حال کې په خیرالي وایم او تاسو ټولو ته د خپلې خاورې د نوم مبارکي درکوم تاسو ته پته ده چې زموږ خوږ او ګران مشر راغلی دی زه اسفندیار خان ته او د هغه ملګرو ته د خپل طرفه ستاسو له طرفه د ویلي د ټولو پښتنو له طرفه د عوامي نېشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو له طرفه یوهي ته په راتلو په خیرالي وم ستړي مه شئ هر کله راشئ په خیرالي د دې پروګرام باقاعده آغاز کوم د ټولو نه اول زه لومړی ملګری سټیج ته راغواړم پر په سټیج چې سیوایي کوم ملګري ولاړ دي دوی ته خواست کوم چې اوس د سټیج نه کوز شي زه د ټولو نه اول د عوامي نېشنل پارټۍ شارجي اجمان مالګوین جنرال سیکرټري زرینزاده صاحب ته خواست کوم چې راشي او موږ سره په سټیج کښېني زرینزاده د دې نه پس د عوامي نېشنل پارټۍ توبه څانګې صدر ښاغلي عبدالله روڼ ته خواست کوم چې راشي او موږ سره په سټیج کښېني عبدالله د دې نه پس د عوامي نېشنل پارټۍ ابوزوبۍ څانګې سینیر نایب صدر شاهروم خان ته خواست کوم چې هغه موږ سره په سټیج راشي کښېني شاهروم خان د دې نه پس د عوامي نېشنل پارټۍ رسول خیمې پجیرې زید او خورپکان صدر خپل خوږ او ګران مشر ډاکټر ګل کریم صاحب له بلنه ورکوم چې موږ سره راشي او په سټیج باندې کښېني ښاغلی ډاکټر ګل کریم صاحب د دې نه پس د عوامي نېشنل پارټۍ ډېر خوږ او ګران مشر د دې پروګرام په راجوړولو کې موږ سره رضا شپه په ځان یو کړی و ښاغلي ملک رحمان صاحب له بلنه ورکوم د الین څانګې صدر چې راشي او موږ سره په سټیج کښېني ښاغلی ملک رحمان صاحب د دې نه پس زموږ د پېښور MPA آصف بټي صاحب له خواست کوم چې هغه هم په سټیج راشي موږ سره کښېني آصف بټي صاحب د دې نه پس
د ثوابای د خاورې MPA خپل خوږ ګران ملګري سکندر عرفان له بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره په سټیج کښېني. MPA سکندر عرفان. د دې نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ UAE صدر سینیټر عبدالنبي بنګس صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره په سټیج کښېني. ښاغلی سینیټر عبدالنبي بنګس صاحب. د دې نه پس ټولو پښتنو د قافلې سرلښکر د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي صدر ښاغلي اسفندیار ولي خان صاحب له بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي. ښاغلی اسفندیار ولي خان صاحب. مرګرو د دې نه مخکې چې زه تلاوت کلام پاک وشي د دې پښتنې خاورې یو ډېر نر صحافي زموږ ورور د چا قلم د چا ژبه چې د پښتنو تحریک ته وده ورکوي ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري سلیم صافي صاحب دلته راغلی دی. هغه ته هم په خیالي وم او شکریه ادا کوو په ټولو پښتنو سره به چې پروګرام ته راغی. ښاغلي سلیم صافي صاحب ته په خیالي وم. بسم الله